پاسټ انډیفینټ ټنس هغه ټنس دی په کم کې چې تاسو قصې کوئ. تاسو چې پښتو کې کومې قصې کوئ، څومره قصې چې دي دا چې تاسو کوئ که نه، دا تاسو پاسټ انډیفینټ ټنس استعمالوئ. فار ایگزامپل ته بازار ته تللی کور ته راغلی واپس، او ته اوس کور کې دا خپله قصه کې چې زه بازار ته تللی وم، هلته مې کباب خوړلی وو، هلته مې روټۍ خوړلې وه، هلته مې چای څښلی وو، هلته د ګل خان امیر صاحب سره میلاو شوی وم، هلته مې پلانکی لیدلی و، هلته مې خوړ کې لمبلي وو. دا کومې قصې چې ته کوې که نه، دا ته په کوم ټنس کې کوې؟ په پاسټ انډیفینټ ټنس کې کوې. نو راځئ دا پاسټ انډیفینټ ټنس ګورو په انګلیش کې. پاسټ انډیفینټ ټنس دې ته بل نوم هم ویل کېږي، هغه ته ویل کېږي سمپل پاسټ ټنس. په انګلیش کې واحد دا یو ټنس دی په کم کې چې د ورب سیکنډ فارم استعمالیږي. د ورب سیکنډ فارم چې تاسو کوم ځای کې هم ولید، کوم ځای کې هم ولید، دا وګڼئ چې دا پاسټ انډیفینټ ټنس دی. صحیح ده؟ نو د دې فارموله ته ووایم، فارموله دا رسم کوه. په دې فارموله باندې د پاسټ انډیفینټ ټنس هر یو جمله تاسو جوړولی شئ. ټول ناول به سبجیکټ لګئ، سبجیکټ پسې به وي سیکنډ لګئ، د ورب به سیکنډ فارم لګئ او پلس ابجیکټ به لګئ. سمپل فارموله ده، دونه اسانه فارموله ده. دا چې تاسو بیا نه زده کوئ که نه، تاسو بیا چې شی زده کوئ نه، نو دونه اسانه ده. دونه مې ته اسان کوسچن کوی. ټول ناول به سبجیکټ لګئ. سبجیکټ هغه په چې څوک چې کار کوي، ورب هغه کار چې کوم دی، او په څه چې کار روان دی هغه ابجیکټ. اوس تاسو ته یو جمله لیکمه. میں نے خط لیکا تھا. د آخر کې تا تی تی دا چې کوم ځای کې راځي که نه، دا پاسټ باره کې خبرې. صحیح ده؟ اوس څنګه کوه، د ټول ناول ما تاسو ته وي سبجیکټ به لګئ. سبجیکټ دلته آی دی، آی پسې به د ورب سیکنډ فارم لګئ. دلته ورب چې شی دی، لیکنا، لیکل، رایټ، خو رایټ به نه لګئ، رایټ فرسټ فارم دی. دلته به سیکنډ فارم لګئ. سیکنډ فارم دی روټ، رایټ، روټ. میں نے خط لکھا تھا، I wrote a letter. دا ستاسو جمله مکمل شو، اسانه شوه. ما یو خط لیکلی و، دا هم داسې قصې غوندې انداز دی که نه. دا جمله شوه د پاسټ انډیفینټ افرمیټیو سنټنس، یعنې پازیټیو سنټنس. اوس که چېرته ته نیګیټیو جوړه او داسې خبره کوې چې ما خط لیکلی نه و، ما خط نه و لیکلی، نو هغه په انګلیش کې څنګه وي؟ هغه به داسې وسنګ کوه. ټول ناول به سبجیکټ ولګئ، د سبجیکټ پسې به ډیډ ناټ لګئ، ډیډ ناټ. او دلته دا ورب دا کم سیکنډ فارم چې دلته روټ دی که نه، دا به واپس اولني فارم ته راوړی. د روټ اولنی فارم چې کوم دی هغه دی رایټ، او پاخوا دا کم ابجیکټ دی دا به خپل ځای راولي. او که ته چېرته اوس دې نه سوالیه جمله جوړی او داسې وایې چې آیا ما خط لیکلی و، تا هېر شوي دي که نه، ته وایې چې آیا ما هغه خط لیکلی و که نه و، نو دا سوالیه جمله په انګلیش کې څنګه وي؟ ځان ته په انګلیش کې څنګه وایي چې آیا ما هغه خط لیکلی و؟ دا به داسې څنګه کوه. دا کم هیلپینګ ورب چې دی، دا کم ډیډ چې دی، ډیډه، دا به دلته اولني سر ته راولي. د سبجیکټ په وروستو کې دا کم د ورب اولنی فارم چې دی دا به ولګئ. Did I write a letter؟ او دلته آخر کې به سوالیه نشان ولګئ ځکه چې جمله سوالیه ده. صحیح ده؟ دا تاسو ته کلیر شو؟ دا هم ډېر اسان وګورئ. اوس به درته زه وایم چې بله یو جمله درته لیکمه، هغه درته لیکمه. ارمان کرکٹ کھیلتا تھا. ارمان کرکټ کو، پاسټ کې ځان کرکټ کو. صحیح ده؟ شلتران یې نشو کولی، نه یې چېرته چاول خوړ، خو کرکټ یې کو. کرکټ کې لګي یو سړی، پاسټ کې و، پاسټ کې کرکټ کو. مونږ چې هلته بازار ته تللي وو که نه، هغه بازار والا قصه چې ما کوله، هلته ارمان کرکټ کو ځانه.
صحیح ده. نو هغه قصه زه لیکم او سکور کې قصه بیانوم که نه، دغه قصه چې ته کومه کوم هغه کې دا جمله راغله. دا به په انګلیش کې زه اوس څنګه یم، دا به داسې ویم څنګه کوه د ټول ناول به دا سبجکټ ولګوم. دقه فارموله ده. سبجکټ دلته ارمان دی، سبجکټ پسې د ورب سیکنډ فارم. دلته ورب څه شی دی؟ کیلنا، یعنې کرکټ کول. سوباړه تاوال چې ورته وایي هغه څنګه کوه هغې ته ویل کېږي پلی، او پلی اولنی فارم دی، ته به سیکنډ فارم لګې پلیډ. ارمان پلیډ کرکټ، ارمان پلیډ، او په آخره کې ابجکټ. جمله تیار شو. دقه د پاست جمله ده، پاست انډیفینټ ټینس یا سمپل پاست ټینس. اسانه جمله تیار شو، بالکل اسانه، بالکل. تاسو ځان داسې جملې ولیکئ یو څو او دقه فارموله کې فټ کوئ. څنګه کوه تاسو لغت انګلیش راځي که نه؟ اوس څنګه کوه دلته لیکلو ته څه شی وایي؟ رایټ ورته وایي سیکنډ فارم روټ ټیل ته به دغه سیکنډ فارم لګي. څنګه به دې فارمولې ته به ګوري، په آخر کې ابجکټ لګي، لیټر خط ته لیټر وایي، دغه شانې. اوس څنګه کوه دې نه که ته نیګیټیو جوړه او داسې وایي چې ارمان کرکټ نه کو، هغه خو هلته د وړو سره خبرې کولې ځانه. دا به څنګه کوي؟ دا به داسې وایي څنګه کوه ارمان کرکټ نه کو، دا به داسې وایي. ارمان پسې ما تاسو دې کې وایي څنګه کوئ نه سبجکټ دې کې که پلورل او که سینګولر و، دلته به ډیډ ناټ راځي، ډیډ به راځي. صحیح ده. ارمان ډیډ ناټ. او د ورب د کوم سیکنډ فارم چې دی دا به اولني ته راوړي. که ته چېرته اوس سواله جمله دې نه جوړه او داسې وایي چې آیا ارمان کرکټ کو، تا هغه ارمان لیدلی او که نه هغه کرکټ کو که څه چلې کو، دا سوال به څنګه کې؟ سواله جمله به دې نه داسې جوړه څنګه کوه دا کوم ډیډ شی دا به په اولني سر کې ولګې. او نور دا جمله به پسې وروستو لګېږو. جمله دې برابر شو، په آخر کې به ساین اپ انټروګیشن ولګې. صحیح شو. دا به تاسو ته کلیر شي. که تاسو په دې کې څه قسمه سوال وي، څه قسمه سوال هر قسمه سوال چې د هغه جواب به تاسو ته میلاویږي. تاسو په کمنټ کې هغه سوال کولی شئ.